لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، په خیر علي، هر چیرې چې اوسئ ښاد او آباده سوکاله ژوند ولرئ. زمری مفکر یم، د ښار خپرونې یو پریزنټر. غواړم چې نننۍ خپرونه تاسو ته داسې یو خپرونه چې په دې ښار کې وګورو. نن سبا بالخصوص په دې کارتنو کې راغلی یم، شاته زما سره کیسې ورته وایي. دا یو پارک دی او دې پارک سره سره دغه ځای کې نو ګورئ تاسو چې د ښاروالۍ کسان لګیا دي او درګرده دا کوم کثافات چې دي دا هم پورته کوي. نو غواړم چې دې سره مرکه ولرم او په ضمن کې غواړم چې دلته نور هم داسې په ښار کې کومې ستونزې دي، کوم مشکلات دي، ځوانان دي په څه بوخت دي، څه کوي او څه نه کوي، زموږ ملتیا وکړئ. د ښار خپرونه ده، زموږ سره پاتې شئ. سلامونه 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 ورور. السلام علیکم بیادر. خوب هستی؟ بخیر؟ جانک جور است؟ قربان. اسم شما؟ امیر خان هستم. امیر خان از کجا هستی لالا جان؟ شینا. شینا. چقدر وقت میشه که در خروالی کارمند هستی؟ تقریبا یک 16 سال میشه یک کار. 16 سال؟ 16 سال. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی بخیر. سفید خو نیستی، حالی جوان هستی بخیر. نه سفید هستیم نگاری. نه سفید نیستی لالا، جوان هستی. حالی میتونی که عروسی دیگه کنی بخیر. ان شاء الله خاص الله باشه. میکنی بخیر. ان شاء الله. یک عروسی داری؟ آه. در خانه بس را مشکل پیدا نشه. نه ان شاء الله جواب نیست. خب؟ آه. نه یک عروسی بریزی کار است. تشکر لالا. خب صبحی چند بجه میری؟ ما صبحی اینجا 11 میشیم بخیر. خب یا همکارت اندیوارت است؟ بله. خب با چند بجه میری؟ باز فهمیدی 4 بجه. خب چقدر کثافات دیگه ماندگی است که شما را پر کرده، بس کجا میبرین ایرا؟ اینا ما گزرک میبریم. گزرک کجاست؟ زیر کوی واسه خرم بابا. خب بسیار خوب. ما که همکاری کنیم بیادر. خیلی زنده باشید. ما کبھی که ما همکاری میکنیم بیادر. لالا ما طلاق لگا. ما طلاق. نه ما طلاق. نه ده خاص پروانه ده. ده ملت. ده خاص پروانه ده. صفایی شهر کابل. لیدونکو شهر ما خانه. لیدونکو خیر است. لیدونکو د ښار خپرونه ده. دا مو یوه چې یاره دا ښار یوازې دی به پاکوي، نه دی هم حق لري، موږ هم حق لرو چې دې سره همکاري وکړو، دې سره اوږه په اوږه لاس په لاس خپل ښار پاکو، د خپل ښار خدمت وکړو، ځکه دا ښار دی چې موږ پرې ښایسته ښکارو. لیدونکو د ښار خپرونه ده، زموږ سره پاتې شئ، زموږ ملتیا وکړئ. بیادر اسم شما؟ محمد آجان. محمد آجان. از کجا هستی لالا؟ از کابل. از کابل. از کجا؟ نای اول. نهی اول. چقدر وقت میشه که دیگه کارمند هستی؟ یک 18 سال میشه. 18 سال میشه. تا چند بجه کار میکنیم؟ از نان چارت کجا میخوری بخیر؟ نان چاشت دیگه میریم در پیش نای گوتل است میخوریم، اموجا قرض میخوریم. قرض ماشه. خوب. ما ماشه که گرفتیم با پیسه میتیم. ماش چند است؟ ماش دیگه هست که 11,500 11,700 است. گزاره میشه. خدا مهربان، شکر است. الحمدلله. به شکر است. شکر است. شکر الله. شکر بهترین چیز است. ما شما یگان مردم ما شماست که شکر نمیکنیم. ناشکر است. ما بسیار از دولت خوش هستیم، شکر میکشیم، دمی کار خود راضی هستیم. زنده باشی لالا، بخیر باشی. تشکر، موفقیت. بخیر. سلام علیکم لالا. سلام علیکم. لیدونکو تاسو ګورئ. السلام علیکم کاکا. خیر جوړه تک جوړې په خیرې څنګه چلې ټوپک کې دانه تیره ده؟ نه ان شاء الله. او کنه چې ټوپک نه ډېرې لږه بسنه چې په کار روان وي او خدای شته ویریدم. نه دا نه معنا پکې تیره نه ده. موږ ته باجی تخته لرو خلکو لپاره نشان نه خمخه ولیدې ده. ستا نوم مبارک؟ زما نوم مسکین آغا. مسکین آغا. نو دې برید ته کوم شړشم ورکې؟ برید ته جلال آباد شړشم ورکې. ودې کتل لیدونکو دا داسې برید دي ماشاءالله وګوره، داسې برید دي شړشم ورکوي. ښه کاکا دا خپل ټوپک دی په لګ کنه؟ دا کوم ټوپک دی؟ دا جرمنی ټوپک ته اطلاع ساخته د انګلیس دویم جنگ نه پاتې شوی ټوپک ته. د کوم یو نه؟ انګلیس دویم جنگ نه. د انګلیس دویم جنگ نه پاتې شوی کاکا غنیمت کې نیولې. او دا په سنه 1945 هفته هفته کې د دې تولید دلته تاریخ لیکل شوی دی. واوري کتونکو داسې تاریخي شان پیدا کړ. آثار قدیمی ده. آثار قدیمی. او ته په خپل آثارو کې راځې؟ زه خپل په آثارو کې راځم چې 60 کاله مې عمر ده. اوس ماشاءالله ځوان پاتې. ان شاء الله فهم ورته
وخت دی خاص ورزش کې ته څه شي خو به کوو ورزش خو کې کنه معلومیږي ځکه چې ماشاءالله خپاتې ان شاء الله نو څونه وخت کې چې دا د کاروبار کې ولا دغه کاروبار خو د فکر وکړ چې د درې څلور میاشتې کېږي دغه عمل میاشت کې راوتی منو دا ټوپک جری جواب کې برابر دی ان شاء الله چې صحیح ده برابر ده و صحیح دی او ډیر سپک ټوپک او خدا د ماشومانو لپاره خدای زمونږ کار د ماشومانو سره د مکتب خلی سره ده خامخا مرمایه شو یو معصوم ماشه کا شی بل الک پی لګی دا څه خبره 10 پیسو افغاني ورکې مونږ 3 ډزه 15 روپۍ ورکو 3 ډزه 15 افغاني 15 افغاني ماشاءالله ها او بیا دا چری مری کوم نه راوړي چری مری د چوک نه خلود کوچه ترپال نو سرای لطیف نه ها دا خو دي چرو سره بیا وړاندې تاسو چې دی هغه پوکانی پټکانی غوندې دی هغه پټکانی هغه سره کوم شته دا نه دا چری او دا چری دي ا پټکانی خو را سره شته او جب کې مې دي دا خو ترکه 4% دا مشوم ته در راپیات شي 2% یاره چې داس نه کې ګور داس نه ډیر نه ها واه بس شاته سکي ها دا بیا نو به چرو باندې ولي بیا دا بیا دوه دانه یک دو بیا ودره د نشانسان پیدا کیږي چې خبره به نه کټي صاحب منظم به دغه کوي یو خبره دا د ورور می چکر دا اډس کې کنه ماشوم ته دانه تیر کې خدای مګ بدی سګون لګيږي نو دا د لپاره موږ احتیاط کوو کنه د خدای مګ چاستر کوون لګيږي د دې سپرنګم کارت چې کوم ماشوم ضربه مو وਹੀ کې مرمۍ بل لګ باندې مو لګيږي تاثیرات ورانه نه کوي او ځکه ضربه کم ده بي خبره دا ګوره ځکه دا خطرې شي دی او یو متر کې مثلا کېدای شي چې تخته ته فدوم رکی تخته ته مرمۍ ورسای بس یعنی مطلب دا چې خپل هغه مشکل ته علي په چاته مشکل نه جوړي نه ان شاء الله چاته خبره ده غټه خبره ده د جوړولو مشکل د پاره راځي خاصه پیغام دریا خپلرونو ته چې خپل بچانو ته مطلب پارک ته دغه ته څه پیغام بچو ته څه وایي زه خاور د پلرونو دغه پیغام لرم شو خپل ځامن باندې خاور د علم تعلیم مدرسه دا د پیوي روحاني علم دی پیوي روحاني ماشاءالله دا علم دی پیوي مکتب دی پیوي صحیح بیا که دا مکتبونه رخصتيږي نو د پارکو ته راځي دولت جوړ کړی د سیاحت او د تفریح غاده خاطر نو دای ته د کور کې وسایت وشي چې دا کرایي موټر سایکلونه دی استفاده ونه کی ځکه دا خطرې کار دا غوړه د مې وسره د ډان کې لویدلې وخت پایمات سو او زی والدارغه خلک بوت لکنه نو دا یو خطرې کار ده نور ورته خپل اولاد د پام کوي خپل اولاد ته خلا راخی خپل اولاد ته د دین لاره محمدي لاره دی ورته خی وطن پرستی دی ورته خی آبادی دی ورته خی سرسبزی دی ورته خی اخلاق دی ورته اخلاق مهم اخلاق دی انسان د ادب او اخلاق دی ورته خی نور آباد وطن د کوم خبره پکې نشته نه ژوندۍ اوسې کور ودان سلامت شي سره د ټوپاکه استا خو د قلم چې سو پورې مکتب دی ویلې ما زه داود خانی منصبدار یم مار بشمنځي ویلې اکیډمي پولیس می ویلې دا اوس دی حکومت کې موږ ته تقاوت نه راکړي ورور موږ مجبوری چې د ټوپک ته وځو زمونږ د ټوپک شکر خدای گزاره کیږي ونه نه کیږي الله دوره سوره پیدا کوي تقریبا کیږي سلام کیږي 200 کیږي یو نیم سلام کیږي اته ترکارای پیسې وځي دا شکر دې چې مشکل کوي دا در باندې کړی دا غټه خبره شکر چې په سلور اندام روغي او بس خپل د حلال رزق ځینې خلک چې کار نشته هغه پر څه پیغام لري هغه د پر دا پیغام لرم چې په دې شپې تو کال عمر باندې وزما دا کار کوم دی ونه کوي تی ولې نه کوي مثلا خیرات ټوله یا کباړ جمع یا بل کار کوي اغلا کوي پر همت وکړه همت په کور کې وړي نه ویلای چې ورته همت وکړه زبر پسې خیرات وکم او ځینې خلک په کور کې پراته دي میغه مې خوري سکي او بل ته نستي ته کور ته نه راځي کنه ته په تلاش کوي هر شای ته په تلاش کوي मैं कोशिश بکن که تا تو بجای برسی قربان شو بنویس تا شوی خوشنویس بشک کور ودان لاله ډیر مهرباني خوشاله اوسئ الله دې عزت خیر وسه کور په خیر وخت در باندې کړه ته په دې کار به روان وي خیر وسه یا خوب ګر مرزه تاسو مننه ملمانات تاسو ته ډیر مهرباني خوشاله اوسئ وای السلام علیکم جوړ بخیر خاصه طبیعت خدا ستا نوم مبارک نوم منیر ده منیر جان کوم څه کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ شه خپل د کپره دی دا مې خپل د شکر ده په سودی اغستی دا تقریبا 15 کال سالو کال مخکې اتل سو مې اخیست سرو 15 کال مخکې نو تا خو د رکشې پیسې ستلې بیا هو پیسې مې شکر استلې دي سهار صبح جوز یو صبح جې کور ته ځي سهار 8 بجې وزم تر ماخام اذانو پورې ګرځم بیا زم کور کم لین چلے دا سره کنه او سانیک ځای لین چلوم در بسم برابر شي چلوم صحیح
دغه د ستاسو کرایګانې زیاتې شوي نه دي کرایګانې زیاتې شوي نه دي خو چې شوي مې یا 10 روپۍ شوي یا 20 روپۍ ځکه چې تیل قیمته شوي دي پټرول اوس څه کم 80 ته ختلی چا نه زیات شکایت لري شکایت سوالې نه سوالې نه شکایت دی نه لرم چې دا تجاران چې یو شی قیمته کې بیرته بیا ټیټوي نه او دا تجارانو شکایت لرم وړي وړه دغه شیان چې دي یعنی دا قیمت شي بیرته ارزانېږي نه نو انشاءالله د ښاروالۍ د هغې تعقیبوي هغې پوښتنه کوي هغه انشاءالله مشکل حل دی بس مونږ هم امید لرو دا ټول مشکل حل شي نو سار نه دېخوا څونه پیدا کړي تقریبا یاره زه خو بس 7 بجې وتلی یم نو یو څو سوالۍ مې کېنولي خدای مهربانه د یو 100 فعلا 1.5 سل مې کړي دي چاته ولاړې اوس دربسته ولاړ یم چې څوک برابر شي ما دې دغه سرکسي پورې دغه پارک پر څو وړي بس هر څه چې تا خوښې یو روپۍ هم درنه نهالم وړم دی روپۍ در کوم څو مې وړي نه یو روپۍ دې هم نه الله دې ژوندی لري نشته بس فکر وکړه خپل ګاډی دی څو افغانۍ مې وړي نه وړم په یو روپۍ هم نه دې وړم په یو روپۍ هم او د کوم ځای هم د کابل بګرامي ولسوالۍ ښه او تقریبا د دې نه مخکې څه کاروبار کوو دې نه مخکې یو دوکان کې مې کار کوله بنیاد فروشي کې شاګرد وم شاګرد وي آفرین څونه معاش درکوو 300 روپۍ ورځې معاش راکوم ماشومانو ځوانانو ته ټولو ته دا توصیه ده چې تاسو کم از کم همت د لاسه مه ورکوئ کار کسب یې زده کړئ خپل تعلیم وکړئ او هسې بې ځایه وخت مه تېروئ ځکه وخت ډېر قیمتي دی بالکل ډېر ځوانانو ته څه پیغام لري ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې اول خو کوشش وکړي تعلیم دې وکړي مکتب دې ووایي پوهنتون دې ووایي او چاته چې زمینه مساعد نه وي یعنې وضع اقتصادي لکه ما غوندې خراب وي هغه دې کوشش وکړي مزدوري دې وکړي شرم نشته په کار کې اول دې له صفر نه شروع وکړي یا د شاګردي وکړي یا د رکشو والا ته څه پیغام لري د آباد رکشې ما سړک کې ودرمي ودرېږي یا وړوکی ځای پکې رادننه شي بس رکشې والا ته مې دا پیغام ده چې دا کار غیر قانوني کار دې نه کوي د سړک منځ کې د رکشې نه پارک کوي سوالۍ دې د سړک سر کې دې نه دروي یعنی یو بغل ته ترافیکي قانون دې کوم دغه دغه ترافیکي قانون اصول دې مراعات کړي مننه ورور کور ودان تاسو به مې نه خوشاله اوسئ ډېره مهرباني لیدونکو د ښار خپرونه ده او دا ورور سره مرکه وکړه عاجز خپل همت د لاسه نه ورکوي یعنی کار چې سهار راوځي او ماخستن ماښام خپل کور ته ځي ولې همت ښه شی دی په ښار او بازار کې او په ښار کې چې اوسېږئ نو ضرور یو کاروبار باید وکړئ او چا خبره هسې کیننئ او ټیم بې ځایه تېر نه کوي لیدونکو نو هغه صاحب خپرونه ولا وخت شته که نه ښه وخت لرو نو لیدونکو زموږ ملتیا وکړئ زموږ سره پاتې شئ داسې مخکې پارک پله ځمه نو ملتیا مو غواړم لیدونکو سلام ډېر ستړي مه شئ د ښار خپرونه دوام لري دلته مومقته د مکتب مخکې ماشومان ماشاءالله ولاړ دي ډېر په سلیقه ډېر هوښیار او ډېر تکړه ماشومان دي ستا نوم السلام علیکم لومړی تاسو ته د بیت المال ټلویزیون ټولو لیدونکو ته زه د پنځم ټولګي زده کوونکی یم راغلی یم مکتب ته اوس زما کور ته آفرین ماشاءالله او کور دې کوم ځای کې دی کور مې د پارک نه لږه خواته ده څو صنف کې ورار جان پنځم ټولګي کې ماشاءالله اوس امتحان هم را روان دي چمتووالی دې نیولی او امتحان هم تېر شو د خیره تېر شولو څو نمره راغلی پکې لا پارچې اوس پورین دي راکړي او مطمئنه چې انشاءالله کامیاب یې او درسونه دې ویلي دي نورو ماشومانو ته څه پیغام لري نور ماشومانو ته مې دا پیغام ده چې خپل پوهنتون ووایي مکتب ووایي تر څو په آینده کې د ځان یو شی جوړ کړي ماشاءالله دې هلکه ته یو چغې وکړئ ماشاءالله آفرین دې خوا راشئ ښه او ستا نوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم سلیمان دی سلیمان جان د کوم ځای زه د پکتیا څوم صنف کې پنځم ټولګي کې پنځم دې مکتب کې هو دا مکتب څه په نوم دی هاشم میوندوال ښه ماشاءالله معلمان نه خوشحاله درسونه په خپل وخت درکوي ته کوم درس چې معلم درکوي په کور کې به ته دا کوې زده کوي ماشاءالله ته څوم صنف کې زه پنځم ټولګي کې امتحان دې ورکړ او امتحان خلاص شو په کوم مضمون کې ډېر تا ته مشکل و ما ته په دنیات کې ولې مشکل یاره سوالونه سختو نو ته خو ماشاءالله تکړه د سوالونو ته به ته چا خبر انتن مشکل نه او ته دوباره به د خپل مشکل حل کړي مشکل نه خو لږ سخت حل وکړل نور خپل ځوانانو انډیوالانو ته همصنفیانو ته څه پیغام لري پیغام مې دا ده چې خپل درسونه و په آینده کې ځان یو شی جوړ کړي ماشاءالله آفرین لوی سړی شي کامیاب شي لیدونکو دغه ماشومان چې ما سره ولاړ دي
دا د هاشم میوندوال د مکتب کې دي کارتنو سره کیسې کې نو دوی ټولو علاقه ښکاره کړه چې ته راغلی راځه موږ سره مرکه کوو ماشاءالله ډېر هوښیار دي او د خپلو استادانو ډېر خوشحاله دي ځکه زموږ استادان موږ سره ډېر ښه چلل کوي د لښتې او ګزار او دا شی نه کوي لیدونکو تاسو د ښار خپرونه ګورئ زموږ ملتیا وکړئ زموږ سره پاتې شئ نورې برخې هم موږ سره وګورئ لیدونکو دلته یو ورور ناست دی چې نه پوهېږم سلام علیکم بیادر خوب هستی امیماس که تکمکی قربان شما اسم شما؟ عزت الله. عزت الله جان چند ساله هستی؟ 22. 22 ساله در چی مصروف بودی دیجا؟ اینجا موبایل مصروف بودم کم. خوب از کجا هستی لالا؟ از کابل. از کابل؟ از کابل. از کابل از کجا؟ از طرف از پغمان. پغمان چقدر وقت میشه که تو معلوم هستی؟ از وقت به دنیا آمده. اوه وای 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 از وقتی که به دنیا آمدی اول امو بایسکل چیزا نبود چند وقت بعد بایسکل برات خرید 3 سال بعد 3 سال میشه بایسکل میدم. خب این بایسکل برات کی خرید؟ ایرا از شفاخانی سالبساق گرفت. خب دیگه پدرت چیکار است؟ پدرم بیکار است. بیکار است. شغل آزاد داشت. شغل آزاد غریبی بود بسیار مشکلات بود. یک پیسه نداشتی که یک بایسکل بخری. پیسه نبود که بایسکل بخریم بس شفاخانی سالبساق رفتیم و کمک کرد. لیدونکو داسې خلک شته چې هغه خپلې خپې جوړې لري هر څه لري مګر بیا هم ناشکره دي دا چې دا ورور ډېر وخت کېږي تقریبا یعنې 3 کاله کېږي چې دا بایسکل اخیستی یعنې ما سره د بایسکل پیسې نه وي چې زه یو بایسکل ملګرېدلی وی او اوس دغه دی نو هغه یو بایسکل هغه هم یو مورګان یاد کړه چې هغه ماته اخیستی دی خو خانه از خودت است؟ کرایس تو چی کار میکنی؟ بیکار است. بیکار است. چی میخوایی که بکنی؟ چی میتونی؟ کدام کار میتونی پیش بری؟ همین کاری که بتونم پیش برم مثلا پشت میز کامپیوتر بشینم. این کارا رو میتونم انجام. درس خوندی؟ درس خوندم. فعلا صنف 11 هستم. صرف 11 خو دیگه کامپیوتر و چیزا یاد داری؟ یاد دارم تا اندازه یاد دارم. لیدونکو ګوره دا ورور په هر څه باندې پوره دی مګر هم دې لپاره زمینه مساعده شي د لپاره کار پیدا شي دا و چې د کمپیوټر تر شا زه کینم مخکې زه کولی شم چې ډېر کارونه پر مخ ویسم نو ماشاءالله آفرین ته وایم چې په دې عمر کې او په دې معلومي کې دا اوس هم خپل همت د لاسه نه ورکوي نو چی پیغام داری برای دیگه ولو که شماوری معلوم باشه برای چی پیغام داری؟ برای مردم معلول پیغام داریم است که در معلولیت محدودیت نیست در حالتی که باشن باید درس باید ادامه بردن باید از درس دست نکشن زنده باشی لالا بخیر باشی ما چه خدمت کنم؟ زنده باشی امر کو سر ما زنده باشی با بیادری برات میگم قربان زنده باشی بیادر بسیار زیاد تشکر که وقت برای ما دادی او آفرین شما تشکر لالا لیدونکو ستړي مشي بیا په خیر علي د ښار خپرونه ده او کارتینو سرکسي پارک کې یم دلته کاکا ناستو او ما ته ښکاري چې خپل مسې راایستلی دی او دې پارک کې چې خپل ساعت هم تېر کړي او د سوري نه د خوند والي وبخښي کاکا هم د سوري نه لږ مرته که په دې خاطر باندې تصویر صحیح راشي کاکا سلام علیکم وعلیکم خیر بخیر خیر و خیرات کاکا نو مبارک دی خیر و سلامت دی قربان نو مبارک دی عبدالخالق کاکا جان د کوم ځای لوګر ولایت لوګر کې د کوم ځای محمد اغه ولسوالۍ محمد اغه ولسوالۍ او څونه وخت کېږي چې کارتنو ته راغلی یا 15 کال کېږي راغلی کابل ته 15 کال کېږي او د څو کالو بته یو شپته مخکې سم شغل شو څه کاروبار دی مخکې شغل مې ګلکاري و ګلکار نو ګلکاري د کابل کې کوله کنه خپل منطقه کابل کې مې کوله خوست کې مې کوله خندار کې مې کړې وو صحیح غزنی ګلکاري کې کم یو شی ډیر مفید دی چې هغه په ګلکاري کې ډیر ضروري دی چې دیوال مقاومت کله کېږي وسره هغه څه شی دی ګلکاري کې مقاومت لکه سمټ دی
سیمټ او سیمټ سره که چېرته اوبه نه وي نو بیا کار خراب دی نه تمت خو اوبه چې ځکه ستاره که سیمټ وکارې چې اوبه ورنه کړي هغه په دیوال ته هغه سیمټ کار نه کوي نه اوبه ضرور دي نو زما خبره لکه تا نه زه ښه ومه ګلکارۍ کې ځکه چې زه یعنې بعض دیوالو کې هر رنګه دیوالو کې چې اوبه ورنه کړي هغه دیوال نه کلک کېږي نه رښتیا ده که نه ځکه په وچه دیوال خو نه کېږي که ته سیمټ هم دغه کې چې اوبه ورنه کړي مهم اوبه دي اوبه دي ښه ته دې پخوا کې کاکا په کوم ځای کې دې ګلکاري کړې ده کوم ولایتونو کې دې کړې ده خوست کې مې کړی ګازیر کې مې کړی لوګر کې مې کړی قندهار کې مې کړی غزني کې مې کړی د ټیکه به دې نیوله او که نه مزدوري باندې به یې کار کوو ټیکې به مې کار کړی همبستګي ملي کې لوګر کې ګلابو کلا دینا و اوس دې کار مې کړی همبستګي ملي کې او دغسې خوست کې مې ډېر کارونه کړي د جوماتونه مې جوړ کړي کلي کورونه مې جوړ کړي مکتبونه مې جوړ کړي ماشاءالله تڼۍ پورې ماشاءالله دغه شوق د سره خپله و که نه حالاتو ته ګلکار تا نه جوړ کړو حالات دا و چې زه اتم تن د مکتب کې وم حاله انقلاب راغی انقلاب نه حاله جنګ جهادي ډلو کې لاړم جهادي نه بیا وروسته ګلکاري کې راغلم ایران ته ایران بېرته ګلکاري ته راغلم ایران کې هم دې هم کار کوو ګلکاري دې کوله ګلکاري مسلک کار کوو د ایران نه زیاتره زموږ ځوانان راځي یو نیم کسب زده کوي زیاتره چې راځي هغه بیا لږ مشکل سره مواجه کېږي ځکه چې په نشو بعضو شیانو منښته کېږي او داسې ستا د بعضې خلک چې هلته ورځي مثلا نشې تماشې کوي که نه کاروبار نه کوي نو هغه خامخا بېکاره پاتې کېږي او کاکا دا هغې کې چې دی دا د زوی دی که مسی دی دا مې لمسی دی دا زوی ډېر ګران که مسی لمسی ګران دی ځکه چې مسی ډېر ګران وي ځکه اول زوی وي او چې زوی نه بعد بیا مسی شي نو بیا زوی ته دونه سړی توجه نه کوي نو بیا مسی ډېر ګران وي د دې نوم څه شی دی محمد عمر دا د مشر زوی اولاد مسی دی که نه دوم د انجینر او څو زامن دي څلور زامن دي څلور ترې ودونه کړي دي دوه ته مې کړي دوه پاتې دي او دغه دی تا چې واده کړی په خپله خوښه دې کړی موږ واده په خپله خوښه نه خو دغسې څه خبره شته یعنې جبري واده کړی که کو ځکه چې دې پکې خپله خوښه واده خو نه موافقه مطلب د مور پلار مشوره دې کړی ګوره د مور پلار مشوره منې دا ښه خبره ده ځکه مور پلار چې اولاد ته څه خوښوي یقینا دې کې به حکمت وي دې کې به خیر وي نو دې کې خیر وکړه چې نن سبا ژوند دې ښه دی ماشاءالله خوشحاله شکر ده ځوان مې شپه ګزاره برابر ده یعنې د ګلکاران زیاتره ډېر دغه کوي که نه چې ګلکاري هم کوي او بیا شکر ده ښه کور هم اخیستی ده لوګر کې هم ځکه لرو جایداد لرو کسب کار لرو ښه زندګي برابر ده دا د ګلکار سړی ژوند ولې حاجي صاحب ما څونه کتلي دي ژوند یې پر مخ نه ځي دا ولې څه وجه ده والا دې ستا د ما خپله شخصا چې چېرته کار کړی مزدوري مې کړی صداقت مې کړی مثال هوا صحیح دواړه ته کوي قسم ده چې څلور جومات مې خپله عمر کې وکړي که نه ډېر خوشحاله یم نو خدای پاک له موږ نه برکت حال یو زوی مې انجینر ده تا به اخلاص کړی که نه زیاتره ګلکاران چې وګوري نو داسې ټیم ځان اړې راړی ځان سس کوي هغه مطلب روز واړي او پیسې والي قسم ده چې یو ساعت نیم ساعت اضافه کار مې موده کړی هغې ګلکارانو ته څه پیغام لري چې دغه بعضې خپل ټیم پاس کوي او پیسې حلالې نه حلالې دغه کوي نه ټول ګلکاران دا پیغام ده چې په اخلاص مزدوري وکړي او خپل وطن جوړ کړي ډېره مننه کاکا الله دې ژوندی لره ډېره مهرباني خوشحاله شوم ډېره مننه لیدونکو دا و د ښار خپرونه چې تاسو ته م در وړاندې کړه چې تر بلې خپرونې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ هر چیرې چې اوسئ ښاد او با آباده خوشحاله ژوند ولرئ سلامونه